سلامونه او احترامات ملګرو. رحمان احمدزی له ټیکنیکل پښتو ټیچ چینل څخه. ملګرو زه درته نن ښیم تاسو به کتلی وي چې په دغه آنلاین فورمونه چې موږ کله ډکوو په دغه نسا یعنې دغلته تاسو به کتلی سئ تاسو دا ویب سایټ وښیم په دې ځای کې چې آنلاین فورمونه ډکېږي. ملګرو دلته دې ځای کې چې کله موږ د خپل فورم ډکوو نو دلته ډېر صفحې دي او ډېر ځایونه دي هغه به موږ ډکوو یعنې په بشپړه توګه به هغه ډکوو موږ فورمونه چې کله هغه موږ ډک کړو هغه بیا موږ لیږو مرکز ته او هغې نه موږ ته پی ډي اف فایل راکوي هغې نه موږ کاپي اخلو هغه هم چې کله واخلو او بیا لاړ شو موږ ته زنګ ووایي بایومټریک ته لاړ شو چې کله بایومټریک ته لاړ شي نو هلته بیا مشکل راوځي پکې زموږ دا فورمې چې کومې موږ ډکې کړي وي هغه لغوه کېږي موږ ته وایي دا لغوه کوي دا مشکل لري او دا بیرته د سر نه صحیح کوي. نو د هغې د خاطره ما تاسو ته نن دا ویډیو جوړه کړله باید اول سر نه موږ پکې دا غلطي ونه کړو په دې فورمو ډکولو کې موږ دا غلطي ونه کړو هغه ځای نه زه تاسو ته ښیم چې موږ او تاسو په دې فورمو ډکولو کې موږ غلطیږو یعنې موږ پکې غلطي کوو او بیا زموږ فورمې څنګه کېږي چې کله لغوه کېږي بیا نو موږ بیا هسې په عذابېږو. نو همدې د خاطره ما تاسو ته نن دا ویډیو جوړه کړه همداسې تاسو ته نن ښیم چې موږ څنګه وکولی شو چې زموږ فورمې چې کومې دي لغوه نه شي. اول سر نه موږ په صحیح طریقې سره ډکېږو مکمل طریقه زه نن تاسو ته ښیم چې څنګه موږ صحیح طریقې سره باندې کولی شو چې خپلې فورمې ډکې کړو. صحیح ده ملګرو دا ټوله طریقه زه نن تاسو ته ښیم. تر ټولو نه مخکې ملګرو که چېرته تاسو زموږ په دې چینل کې نوي یاست او چینل مو نوي سبسکرایب کړی در سره حتما سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د ګنټې نشان باندې کلیک کړئ بیا ال باندې کلیک کړئ همدې طریقې سره زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې درورسېږي او تاسو باید وګورئ. نو راځئ ورځو تاسو ته ټول او اوس هغه پروسس ټوله ښیم. مهرباني وکړئ ملګرو د ویډیو مه مخکې کوئ یعنې سر نه تر اخره پورې پوره وګورئ. تاسو ته زه هغه مهم ځایونه تاسو ته زه ښیم چې هغې سره زموږ د فورمې لغوه کېدی شي یعنې زموږ د فورمې لغوه کېږي چې کله موږ ورسره بیا په عذابېږو. نو تاسو چې کله دلته دې صفحې ته راغلئ او دلته تاسې د نوې الکترونیکي تذکرې فورمه باندې کلیک کوئ یعنې دا د اولنۍ باندې کلیک کوم یعنې زه غواړم چې نوې فورمه ځان دپاره ډاکه کړم سمه ده دغه یې طریقه ده. نو دې باندې چې کله ما کلیک کړ دلته مهم ځایونه کم دي هغه زه تاسو ته ښیم. دا خو به تاسې کتلي وي ملګرو دلته به تاسو خپل یعنې په دې فورمه کې د کورنۍ مشر لومړی خپل بیا د خپل د کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکئ سمه ده. په دې طریقه خو تاسو پوه یاستئ که چیرې تاسو په دې فورمې ډکولو باندې هم پوه نه یاستئ چې څنګه ډکېږي کومې طریقې سره ډکېږي د هغې ویډیو د کتلو دپاره یعنې په دې باره کې هم ما ویډیو بله جوړه کړې ده ما یوټیوب ته خېځولې ده که چیرې تاسو وغواړئ چې د فورمو د ډکولو طریقه وګورئ چې څنګه د فورمې ډکېږي د هغې ویډیو کتلو لپاره تاسو د ویډیو په دې سر کې تاسو ته یو لینک راځي تاسو کتلی شئ د ویډیو په سر کې آی بټن کې تاسو ګورئ په سکرین کې یو لینک راغی چې دې باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ هماغه ویډیو وګورئ چې ما پکې تاسو ته ښودلي وو چې څنګه کولی شو د فورم ډک کړو نو هغه مکمله ویډیو ده او کولی شئ د ویډیو په ډسکرپشن کې هم ما لینک اچولی دغه ویډیو چې هغې کې تاسو کولی شئ هغه طریقه وګورئ د دې فورم د ډکولو. ښه ملګرو نو چې کله تاسو د فورم په همدې طریقې سره ډک کړئ دلته تاسو ګورئ چې دلته تاسو نه پوښتنه کوي که چیرې بدني حالات کې که چیرې تاسې دلته متاهل وایي صحیح ده چې دا متاهل کوي صحیح ده چې دا کله تاسو متاهل کړ نو تاسو به څه کوئ اول مهم ځای تاسو ته زه ښیم سمه ده ملګرو که چیرې تاسو واده کړی وي او مدني حالات مو متاهل کړه دلته سمه ده نو دلته به تاسو کوم دلته به خپله فورمه چې کله تاسو ډکوئ او دې ځای کې تاسو دا مدني حالات متاهل کړه مجرد هم نه کړه سمه ده. دویم چې متاهل کړه دلته ټولې فورمې هم همدې طریقې سره ډکې کړې دا مکمل مثال تاسو هر څه ډک کړل صحیح ده خو هر څه چې ډک کړل او دلته تاسو بیا لاندې راځئ د کورنۍ نوې غړی اضافه کوئ تاسو چې کله دې باندې کلیک کړئ د کورنۍ نوې غړی اضافه کړئ صحیح ده. نو دا چې کله تاسو اضافه کوئ دلته تاسو ګورئ یاداښت یعنې تاسو ته یاداښت درکوي د واده شویو مړه شویو بهرني تابع لرونکو او شته غړو په ګډون د کورنۍ د ټولو غړو د معلوماتو لیکل حتمي دي تر دې اخوا راتلونکي مسؤلیتونه د غوښتونکي په غاړه دي سمه ده. نو دلته به تاسو شی کوئ دلته چې تاسو کله بل غړی اضافه کوئ نو تاسو متاهل وکړئ کړئ تاسو واده کړی ده نو تاسو به شی کوئ د خپلوان کوم خپلوان نومونه به لیکئ ټول نه اول به تاسو اول د خپلې مېرمنې نوم ولیکئ صحیح ده. بیا دلته چې تاسو اوس خو ما ته وویل چې تاسو اول دا ډک کوئ تاسو ته به هغه سفر واوړي چې څنګه کولی شو موږ بل غړی اضافه کړو نو تاسو به په دې ځای کې ګورئ تاسو د کورنۍ له مشر سره تړاو دلته بل غړی اضافه کړئ هغه چې کله تاسو دلته اوکې کړئ دې ځای کې چې دا مو کېږي تاسو ته ټول خپل خپلوان نومونه راوړي اول به تاسو خپل د مېرمنې نوم ولیکئ صحیح ده هغې نه بعد به خپل لور یا زوی نومونه ولیکئ بس دې کې به نور خپل یا څوک نه اضافه کوي مړه شوي وي د هغوی نومونه به هم لیکئ
خو څوک به لیکئ د خپل فامیل د نورې شام نه خپل مېرمن نه ونیسه که چېرته تذکیره ورته غواړئ خو تذکیره ورته جوړه کړئ که نه ورته غواړئ نو نه خو لیکئ به یې نومونه حتما د چا نومونه به لیکئ خپل مېرمن به اول ولیکئ بیا د خپلې لور وي یا د زوی وي که هغه مړ شوي وي او که ژوندي وي خو چې صرف نومونه به حتما لیکئ چې پیدا شوي وي صحیح ده ها دا ځای تاسو ته خو ما ویلي که چیرې دلته تاسو بیا په دې مدني حالت کې مجرد اوکې کوي صحیح ده که دا مجرد موقع او دا ټوله فرمون ځان دپاره ډکه کړه تاسو مجرد یو د کورنۍ نوې غړي صافه باندې کلیک کړئ دلته بل غړی اضافه کوئ ټوله فرمه چې کله ډک کوئ نو تاسو ته بل غړی اضافه کېږي سمه ده نو بیا به تاسو شی وي ملګرو دلته تاسو ټوله فرمه ډکه کړه تاسو مجرد یاستئ هم متأهل باره کې ما تاسو ته وویلې تاسو مجرد یاستئ دلته ټوله فرمه ډکه کړله نو همدې طریقې سره تاسو دلته شی کوئ چې کله دلته تاسو ته ځای راواوړي دې ځای کې چې بل غړی اضافه کوي نو د مجرد دپاره چې دي د خپل مور پلار خور ورور او د دوی نومونه به ولیکي سمه ده دا د فامیل ده چې څوک مجرد وي یعنې واده یې نه وي کړی د هغه فامیل څوک شو پلار نوم به لیکي د مور نوم به لیکي خور نوم به لیکي ورور نوم به لیکي که مړه وي که ژوندي وي نومونه به یې لیکي که تذکیرې ورته غواړي او که نه یې غواړي سمه ده ښه دا خو اول مهم ځای و چې ما تاسو ته وښودلو صحیح ده متأهل او مجرد کې چې کوم د فامیل خپل غړي د هغه اضافه کول همدې طریقې سره چې کله خپل هغه دپاره دلته تاسو نه پوښتنه کېږي چې کله تاسو خپل فامیل کې یا مور یا خور یا خپل ښځې یا کوم زوی یا لور ته تذکیره جوړول غواړئ صحیح ده هغې کې تاسو ته وایي آیا دا کس برېښنایي تذکیره لري الکترونیکي تذکیره لري یا خو نه لري سمه دلته راځي ګورئ تاسو کتلی شئ ټول فورمونه هم ډک کړل او تاسو خپل آیا تاسو کوچی یاستئ نه دام نه دام نو تاسو چې کله اوسنۍ تذکیرې معلومات کاغذي تذکیره لري سمه ده د ځان لپاره دلته ګورئ دویم دا شولو کله چې تاسو خپله خو کاغذي تذکیره مثال ته لرئ نو اوسنۍ تذکیرې معلومات کاغذي تذکیره لري کاغذي تذکیره نه لري صحیح ده که چیرې کاغذي تذکیره لري د کتاب تذکیرې کتاب کال جلد پاڼه ثبت او دا شمېرې به ولیکئ د صدور نیټه به ولیکئ د فایل اپلوډ کول اړین دي صحیح ده انځور غوره کړئ نو دلته د کاغذي تذکیرې اپلوډ کړئ صحیح ده دا به څه رقم کاغذي تذکیره اپلوډ کړئ دا به تاسو پرنټ کوئ دا به تاسو سکین کوئ خپله تذکیره به یوسئ دوکان ته هلته چې کومه کاپي ترې باسي په هغه ماشین کې کېږدي او کاپي به ترېنه نه باسي ورته دا ماته سکین کړه دا کس چې کله ورته سکین کړو دا ماته موبایل ته راولېږه هغه خپل موبایل ته راولېږئ او په خپل موبایل ته چې کله راولېږئ باید جی پی جي یا پی ان جي یا پی ډي اف فایل وي یعنې دې څخه ګډ وډ نه وي دا به تاسو وګورئ نوم کې ورسره اخره کې لیکلي وي جی پی جي پی ان جي یا پی ډي اف که چیرې سایز د 15 MB څخه غټ وي که نه زیات وي نو هغه ځان دپاره خپله په موبایل کې هم تاسو کمولی شئ هغه ایډیټ کوئ او خپل سایز یې کم کوئ چې بېرته یې سیف کوئ هغې سایز کمیږي صحیح ده نو باید 15 MB پورې وي دا دواړه عکسونه ها دا د کاغذي تذکیرې مشکل شلو دا به داسې کوئ او د کاغذي تذکیره نه لري مثال څوک صحیح شو دلته بیا تاسو ته شی راځي دلته که چیرې د کاغذي تذکیره نه لري لومړی تصدیق کوونکی یعنې او دوه تصدیق کوونکي تاسو څخه غواړي لومړی تصدیق کوونکی دلته به لومړي تصدیق کوونکي نوم تخلص د پلار نوم دا زیږېدنې ورځ د هر څه به تذکیرې څخه ولیکئ نو دلته دا دوه تصدیق کوونکي دي ملګرو سمه ده دا دوه تصدیق کوونکي باید څوک واوسي صحیح ده لومړی تصدیق کوونکی دا د دې لومړي تصدیق کوونکي تاسو ګورئ نوم تخلص پلار نوم پلار تخلص او زیږېدنې ورځ میاشت کال دا ټول به ولیکئ تاسو سمه ده دلته تاسو ته وایي الکترونیکي تذکیره لري که لري صحیح ده د هغې شمېره به ولیکئ ورته خپل چې کوم تذکیرې شمېره ده نه هغه به ولیکئ او که چیرې نه لري د کاغذي تذکیرې شمېره نو تاسو چې کله به د کاغذي تذکیرې شمېرې باندې کلیک کوئ دلته د کاغذي تذکیرې شمېره راوړي د کتاب کال جلد پاڼه سبس او صدور ځای دا معلومات به ولیکئ صدور نیټه ورځ کال میاشت دا به ولیکئ چې چا مو تصدیق کړی وي د هغه اړیکه شمېره به ولیکئ دا اولنی تصدیق کوونکی شو سمه ده ملګرو ها دلته لومړی دا دوه تصدیق کوونکي باید څوک واوسي دلته دا مهم ځای ده صحیح ده داسې نه چې تاسو خپل تذکیرې ورته اپلوډ کوئ تاسو باید دا تصدیق کوونکي څوک مو چې تصدیق کوي دا باید ستاسو اصولي خپلوان نه اوسي سمه ده دا باید نور خلک اوسي یعنې ستاسو کورنۍ غړو کې باید څوک نه اوسي هغوی ستاسو تصدیق نشي کولی یو تصدیق کوونکی باید دولتي شخص وي یعنې دولتي کارمند باید وي باید دولت کې څه وظیفه لري یو مو باید هغه تصدیق وکړي صحیح ده او دا بل تصدیق کوونکی که چیرې دولتي و خو سمه ده که چیرې نه و یو باید حتما دولتي پکې واوسي او بل تصدیق کوونکی ستاسو دویم تصدیق کوونکی تاسو ګورئ دلته ستاسو دلته یو کس په بل تصدیق کوي هغه خیر که دولتي کس نه وي پروا نه کوي خو باید ستاسو اصولي خپلوانو کې څوک نه وي هغه هم باید غیر کس وي او ستاسو تصدیق وکړي صحیح ده د هغې هم په همدې طریقې سره به دا کاغذي تذکیرې شمېره کاغذي تذکیره خو به لري که نه نو همدغسې به ثبت او سکوک دا ټول معلومات ولیکئ
او د دویم تصدیق کوونکي د اړیکې شمیره به هم دلته تاسو ولیکئ چې څوک مو تصدیق کوي د هغه د موبایل شمیره به مو ولیکئ. دا د دواړو موبایل تصدیق کوونکو موبایل شمیرې او دا ټول معلومات به تاسو دلته ولیکئ. په دې خو پوه شولئ ملګرو، دا تصدیق کوونکي 2 دانې چې دي دا مهم ځای ده. صحیح ده. دا باید ستاسو اصولي خپلوان نه وي. یو باید دولتي شخص وي، یو باید که دولتي نه وي پروا نه کوي، خو باید ستاسو د کورنۍ غړو کې څوک نه وي چې څوک مو تصدیق کوي. صحیح ده. دا هغه وخت تاسو دا تصدیق کوونکي راځي چې کله ستاسو کورنۍ غړو کې څوک تذکیره نه لري او تاسو ورته د برېښنایي تذکیره جوړوئ، نو تاسو نه 2 تصدیق کوونکي غواړي. او که چیرې څوک د کاغذي تذکیره لري نو هغوی نه بیا تصدیق کوونکي نه غواړي او هغوی هماغه کاغذي تذکیرې معلومات ورته لیکي، بس د هغوی کار کیږي. سمه ده ملګرو، تاسو ته مو وښودل چې دا مهم ځای ده. بل د فایل اپلوډ کول اړین دي. تاسو دلته کتلی شئ. نو تاسو کولی شئ چې جی پی جي پي ان جي پی ډي اف فایل فارمیټ کې داسې فایل اپلوډ کړئ چې 15 MB څخه زیات نه وي. صحیح ده که نه؟ دا ستاسو یو عکس غواړي. یو کیته داسې انځور چې بیکګراونډ یې سپین وي او په وروستیو 6 میاشتو کې اخیستل شوی وي. ستاسو انځور باید 6 میاشتو کې اخیستل شوی وي، یعنې زوړ عکس مو نه وي. نوی عکس ورته واخلئ او بیکګراونډ یې باید سپین وي چې 15 MB څخه زیات نه وي. ګوره 3 شرطونه دي په دې کې. زه خپله همدې د خاطره زه لاړم د تذکیرو مرکز ته او هلته ما صرف ستاسو دپاره دا معلومات واخیستل. ما ټولې پوښتنې وکړلې. نو هلته چې ما وکتل دا چا چې فورمونه دا فورمې ډکې کړي وي او د هغوی دا فورمې چې لغوه کېدلې نو زیات د عکس د وجې نه لغوه کولې هغوی چې عکس به یې غلط و، یعنې سپین بیکګراونډ به یې نه و. عکس کې سپین بیکګراونډ غواړي، شاته بیکګراونډ به یې سپین وي. سایز یې باید څومره وي ملګرو؟ سایز یې باید 3:4 کې وي، یعنې 3x4 سایز وي. تاسو کله هم ستاسو کولی شئ، تاسو ته زه ښایم اوس ښه ملګرو، ما خپله دلته عکسونه جوړ کړي دي او ما خپله په دې موبایل کې جوړ کړي دي. سمه ده. نو تاسو دا وګورئ. تاسو ته زه بیا ښایم نوره طریقه. نو دا د ملګرو ستاسو ته انځورونه ښایم چې ما خپله جوړ کړي ما د تذکیرو دپاره. سمه ده. او هغې بیکګراونډ هم سپین. دا ګورئ، دا 2 انځورونه دي. یو زما د زوی ده، یو زما خپل انځور ده. نو دا ما په دې موبایل کې خپله جوړ کړي دي. د دې ویډیو هم زه تاسو ته جوړوم چې څنګه ځان دپاره دغسې یو انځور جوړ کړو. دا زیات پکارېږي. په همدې موبایل کې ما جوړ کړي ملګرو. ما کمپیوټر نه دی یوز کړی یا موبایل باندې مې عکس هم اخیستی او جوړ کړي مې په موبایل کې. تاسو دا ګورئ، باید انځور مو دغسې واوسي، بیکګراونډ یې سپین وي او سایز یې څومره وي 3x4 یعنې 3:4 کې وي. کله تاسو چې عکس واخلئ، که چیرې موبایل کې تاسو ته جوړول سخت وي او نه شئ کولی، کمپیوټر ته لاړ شئ، عکس خانې ته لاړ شئ، هلته عکس واخلئ، ورته یې ما ته د تذکرې دپاره عکس فارمیټ جوړ کړه چې 3:4 کې سایز وي. سمه ده. او بیکګراونډ یې سپین وي. په دې شکل به انځورونه واخلئ، خپل موبایل ته به یې ولېږئ او هغه به دلته اپلوډ کړئ. سایز یې د 15 MB څخه زیات نه وي. د دې سایز څنګه معلوموي؟ ګوره دلته زه ګورم ډیټیل، د دې عکس ډیټیل زه اوس ګورم، دا 904 KB ده، دا 1 MB هم نه ده، یعنې دا صحیح ده. او سایز څنګه جوړېږي؟ دلته به تاسو راشئ ایډیټ ته. ګورئ دا چې کله ایډیټ کوئ نو دا کراپ ګورئ، کراپ باندې چې تاسو کله کلیک کړئ دا زه کټ کوم، نو چې هر یو موبایل کې دا آپشن راځي. تاسو دلته د سایزونو کې ګورئ، یو په یو کې، 4:3 کې او 3:4 کې. ګورئ دا ما 3:4 کې اوکې کړ. نو دا تاسو 3:4 کې اوکې کړئ، ځان ته داسې برابروئ. تاسو به دې اندازه کې عکس برابر کړئ څنګه چې دا. سمه ده. په دې خو پوه شولئ انشاءالله. انځور ډېر مهم و پکې، ځکه چې زه مرکز ته لاړم د برېښنایي تذکیرو او هلته چې ما وکتل نو زیات خلکو مشکل هم دا و چې کله به د فورمې به یې لغوه کېدې نو مشکل یې د دې انځور و. زیات انځورونه به سایز به یې نه و صحیح، نو هغوی ته به یې دا فورمې چې کومې وې لغوه کولې. دا ګورئ تاسو دا مشکل دی. انځور مې هم تاسو ته وښودل چې باید انځور مو په دې طریقه وي، تصدیق کوونکي مو باید په دې طریقه اوسي. سمه ده. دا هر څه چې برابر کړل او د فرمون د کولو طریقه خو ما بله ویډیو کې تاسو ته وویلې چې په تاسو په ډسکرپشن کې ما هغه ویډیو درته اچولې ده، هغه کتلی شئ چې تاسو څنګه بیا دا ټول فرمونه ډک کوئ. هغه ویډیو هلته تاسو وګورئ. او نور مهم ځایونه یې دغه و چې ما تاسو ته وښودل. کورنۍ غړي وو، هغه ما تاسو ته اول یاد کړل. دویم مې تاسو ته وښودل تصدیق کوونکي. دریم مې تاسو ته وښودل د تذکیرې چې کوم سکین ده هغه، او 2 تصدیق کوونکي مې درته وویلې او د انځور مې درته وویلې. پس دغه شیونه تاسو په همدې طریقې سره برابر کړئ. انشاءالله ستاسو فرمونه چې دي دا به نه لغوه کېږي او ستاسو فرمې به ښه په صحیح طریقې سره هغوی ته ورشي او تاسو ته به هېڅ مشکل نه وي. ستاسو به فورمې بایومتریک وشي او ستاسو کار به په اسانۍ سره وشي. سمه ده. نو 2 تصدیق کوونکي چې کله تاسو ورته تذکیرو معلومات ولیکئ 2 تصدیق کوونکو، او دلته به تاسو ته بیا اخره کې وایي چې 2 به تصدیق کوونکي ورته ورکړئ او اصولي خپلوانو تذکیره به اپلوډ کړئ. چې کله مو 2 تصدیق کوونکي ورته ورکړه غیر، یعنې خپلوان مو باید نه وي،
یو دولتي شخص وي یو باید دولتي نه وي خو چې خپلوانو کې مې نه وي. هغې نه بغیر به دلته بیا تاسو لاندې په دې ځای کې ګورئ یو اصولي خپلوان تذکیره اپلوډ کړئ. دلته به یو سکین شوې تذکیره د خپلو یو اصولي خپلوانو تذکیره اپلوډ کړئ چې چا دپاره تاسو د برېښنایي تذکیره جوړوئ د هغوی باید د پلار ورور خور یا د تره زوی یا پلرنی نیکه څخه عبارت دی چې د دوی کې کم غړي یو تذکیره وي هغه به دلته تاسو ورته اپلوډ کړئ. تذکیره باید عکس یې څنګه وي سکین وي یعنې سکین خو ما تاسو ته مخکې ویلی چې تاسو به سکین سایز ورته سکین عکس به ورته اپلوډ کوئ. نو امید لرم ملګرو په دې ټول ترتیب باندې تاسو پوه شوي یاست او مننه کوم تاسو څخه زموږ ویډیو مو وکتل او موږ په یوټیوب کې تعقیبوئ. دغه شان د ویډیو که چیرې تاسو خپل ملګرو سره شیر کړئ او هغوی هم په دې طریقې باندې پوه شولي او خپلې فرمې په صحیح توګه باندې ډکې کړي او ورته مشکل به نه وي. مننه کوم تاسو ټول څخه ملګرو ډېره زیاته مننه. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان او ښه وخت ولرئ.